السلام علیکم ډیر ویورز. نن زموږ ټاپک دی present perfect continuous tense. په present perfect continuous tense کې موږ داسې کارونه بیانولی شو چې هغه په تیره زمانه کې څه وخت شروع شوی وي او اوس هم روان وي. For an action which began at some time in the past and is still going on. مثلا اپنان د 2 کالو راسی په انګلند کې ژوند کوي. اپنان has been living in England for 2 years. د دې جملې مطلب دا دی چې هغه د 2 کالو نه په انګلند کې ژوند کوي او اوس هم په انګلند کې اوسېږي. بل مثال موږ واخلو. زه د 2 کالو راسی د ښوونکي په توګه کار کوم. I have been working as a teacher for 2 years. مطلب دا زه د 2 کالو راسی ښوونکی یا استاد یم او اوس هم د ښوونکي یا استاد په توګه کار کوم. مین ورب اینڈ هیلپینګ ورب. په دې present perfect continuous tense کې د ورب present participle form استعمالیږي چې ورته د ورب fourth form یا ing والا form هم وایي. صرف په present perfect continuous tense کې نه بلکې څومره چې هم continuous او perfect continuous tenses دي په هغې کې ing والا form د ورب لګي. او په present perfect continuous tense کې has been او have been بطور helping verb استعمالیږي. has been د he she it او singular subject سره لګي او have been د I we you they او plural subject سره لګي. positive sentences. په دې ټینس کې چې کله هم موږ positive جملې جوړو نو اول subject لګو بیا helping verb لګو have been یا has been او بیا د هغې سره د ورب ing فارم لګو بیا object او که په جمله کې د وخت ذکر شوی وي نو بیا ور سره سنس یا فار او هغه وخت لیکو. سنس د داسې وخت سره لګي کوم چې د یو خاص پوینټ نه شروع شوی وي لکه سنس اپریل د اپریل نه پس سنس 2010 د 2010 نه پس. فار د وخت د یو دورانیه سره لګي یعنی period of time سره لګي لکه for 2 years د 2 کالو راسی for 3 days د 3 ورځو راسی. مثلا زه د 2 هفتو راسی لګیایم ناول لیکم. زه سبجیکٹ دی I have been د I سره بطور helping verb لګي لګیایم لیکم ورب دی writing ناول object دی د 2 هفتو راسی 2 هفتې دورانیه ده کنه period of time دی کنه نو فار به ور سره ولګو 2 هفتې ټایم دی 2 weeks. بل مثال هغه د ماسپښین د 3 بجو راسی لګیا ده ډرامه ګوري. هغه شي سره has been بطور helping verb لګي لګیا ده ګوري watching ډرامه د 3 بجو راسی د یو خاص وخت نه شروع شوی دی کنه نو سنس به ور سره ولګو د ماسپښین د 3 بجو 3 pm. She has been watching the drama since 3 pm. Negative sentences. په negative جملو کې موږ د not اضافه کوو د has been او have been په منځ کې. سټرکچر یې داسې دی اول subject بیا have یا has بیا not بیا been بیا د verb ing form بیا object بیا since یا for بیا time. مثلا زه د 2 هفتو راسی ناول نه لیکم. I have not been writing a novel for 2 weeks. بل مثال هغه له ماسپښین د 3 بجو راسی ډراما نه ګوري. She has not been watching the drama since 3 pm. Interrogative sentences. په interrogative جملو کې have یا has د جملې سر کې لیکو بیا subject بیا been بیا ing والا فارم د ورب بیا object بیا since یا for او time او د جملې په آخره کې سوالیه نشان لګو. مثلا آیا زه د 2 هفتو راسی ناول لیکم. Have I been writing a novel for 2 weeks. آیا هغه د ماسپښین له 3 بجو راسی ډراما ګوري. Has she been watching the drama since 3 pm. لیکچر په دې اخیره کې درته د سنس او فار د پاره ټریک ښیم چې سنس او فار به څنګه په ذهن کې یاد ساتئ. په سنس او فار خو موږ مخکې خبره وکړه خو اوس د ټریک خبره کوم. سنس ته وګورئ. سنس
په سٹارټ کې څه دی اس دی او سنس د سپیسیفیک سٹارټینګ پوینټ اف ټایم دپاره استعمالیږي نو سپیسیفیک سٹارټینګ پوینټ دې ته وګورئ دې په سٹارټ کې هم څه دی اس دی نو سنس سپیسیفیک سٹارټینګ پوینټ اف ټایم او فار ته وګورئ فار اف فار پیریډ اف ټایم دپاره استعمالیږي نو اف پی دواړه یو په فا آواز کوي اف او بل له په آواز کوي خو څه ناڅه په آواز کې څه ده سیمیلریټي ده دا ځان سره یاد ساتئ چې فار پیریډ اف ټایم سنس سپیسیفیک سٹارټینګ پوینټ اف ټایم